د تسبیح خرڅولو والا او ګاډي صفا کولو والا نوجوان چې د ویډیو په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شو. دي چې کوم الفاظ ویل دي اداس چې کومه چهره ده د اداس شکل دی کنه تاسو سوچ هم نشئ کولای. دا چې دنو په خپل ژوندۍ کې چې دنو ځان خپل ایکسایټډ هم چې دنو هغه و چې زه ایکسایټډ یم په سوشل میډیا چې دی ویډیو کوم وایرل شوی دا دا و چې زما د مور پلار باندې قرض دی او زه چې دنو تسبیح سیل کوم تسبیح چې دنو خرڅوم او بل دا چې زه ګاډي صفا کوم خپل مور پلار چې دنو قرض پیور کوم. په سوشل میډیا چې دنو دا ډیره زیاته دا ویډیو وایرل شو او دي چې کومه چې دنو د مجبورۍ هغه الفاظ او دي چې کومه چهره ده نو هغه ډیره زیاته اداس ده هغه ډیره زیاته خپه ده په دې کې ځکه کنه چې زما په مور پلار باندې قرض ده زه تسبیح چې دنو هغه سیل کوم هغه خرڅوم او زه چې دنو ګاډي صفا کوم او د خپل مور پلار چې دنو قرض پی چې دنو ادا کوم. دا وته چې کم کس چې ویډیو کوي دا تاسو کوي چې تاسو په مور پلار باندې څومره قرض ده دا وته لاول نه و چې زما په مور پلار باندې دومره قرض ده دا نه پس چې دنو هغه ته و چې څومره قرض ده دا وته و چې زما په مور پلار باندې صرف 2 لک روپۍ قرض ده او زه چې دنو په خپل ژوندۍ کې ډیر زیات خوشاله یم او زه په خپل ژوندۍ کې چې نه خوشاله وم ایکسایټډ یم ځکه کنه چې زه چې کومه مزدوري کوم زه په لاس خپل باندې روغ یم زه تسبیح چې دنو دا هم سیل کوم او زه چې دنو ګاډي صفا کوم او زه چې دنو په خپل ژوندۍ کې ډیر زیات خوشاله یم. خو یو طرف ته کدا د دې شکل ویني نو هغه چې دنو ډیر زیات مجبور دی که تاسو چې دنو هغه ته وګورئ نو هغه په خپل ژوندۍ کې ځان خپل ایکسایټډ هم چې دنو خو چې زه یو خوشاله یم زه یو خوشاله ژوندۍ تیروم. ملګرو خو دا هغه چهره چې تاسو وینئ کنه تاسو ته به سیټه تصویر ښکاري په سوشل میډیا د دې کس چې دا ویډیو ډیره زیاته وایرل شوه. بل طرف ته تاسو وګورئ د دوبۍ نه سعودي عرب نه جرمني نه د امریکا نه چې دنو خلک چې دنو میسجونه کوي چې دی الک چې دنو ډیټیل موږ ته راولېږي چې موږ چې دنو دوی ته پیسې ولېږو او دې ژوندۍ چې دنو موږ برابر کو او دې دا ویډیو چې وایرل شوی نه خلک ډېر زیات چې دنو خپه کړی دی ځکه چې دی خو چې زه په خپل لاس باندې روغ یم دا زما د لپاره ډیر ښه دي او زه چې دنو زه بالکل خپل مهنت مزدوري کوم او د خپل مور پلار چې کوم قرض دی دا به زه ادا کوم. ملګرو دې سیټه به تاسو ته تصویر ښکاري چې په دې کې دا څومره خپه او څومره مجبور ښکاري کنه مجبوري دی الله پاک بچا باندې نه راولي چې مجبور شوی کنه نو بیا به خامخا یو داسې چهره به دي کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای. ملګرو دې سیټه به تاسو ته نوجوان ښکاري په سوشل میډیا ډیر زیات وایرل شوی دی او ټول خلک چې دنو هغه کوشش کوي سره رابطه کولو چې دې سره موږ رابطه وکړو او دې چې کوم مشکلات چې دا موږ حل کو په دې په مور پلار باندې صرف 2 لک روپۍ قرض دی نو چې زه په تسبیح چې کوم خرڅوم او کوم ګاډي چې صفا کوم دي چې کوم پیسې ماته ملاويږي د خپل مور پلار په قرض کې ورکوم او هغه چې دنو ادا کوم چې دا قرض ادا شي. ملګرو او دې ویډیو په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوه. ملګرو تاسو به دې باره کې څه وایي خو دې کمنټ وکړئ. تاسو هم چې دنو کوشش کوئ داسې قسمه خلکو چې دنو ضرور مدد کوئ ځکه چې دنیا د هر قسمه امتحان به خلکو راتللی شي او چرته په خپل ژوندۍ کې غرور نه کوي ځکه چې انسان الله پاک پیدا کړی دی چې کله انسان چې دنو بیمار شي انسان هیڅ هم نشي کولای. نو داسې د الله پاک د دنیا جوړه کړې ده کله یو طرف ته کله بل طرف ته کله ښه وخت او کله بد وخت صرف د دې لپاره راولي چې د انسان چې دنو زما په مشکل وخت کې زما چې دنو شکریا ادا کوي کنه ادا کوي ما چې دنو دعا غواړي کنه غواړي او ښه وخت راولي چې د انسان ماته سجده لګي او کنه لګي. ملګرو نو صرف د دې لپاره چې دنو الله پاک امتحانونه راولي نه ټول چې دنیا د امتحانونو ډکه ده چې څومره وختانه او څومره ورونه زما ویډیو ګورئ کوشش کوئ چې داسې قسمه خلکو ضرور مدد کوئ. دا چې دنو دا ویډیو په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوی و ما وی چې تاسو ته اصل حقیقت ښکارا کما دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ.